بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، هغه مهال چې زه د هیواد ته راغلم یعنی لندن ته، نو مې پته ویله چې د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت پیل کړم او دا کار مې وکړ. نو ورپسې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې د افغان ادبي جرګې تر سرلیک لاندې بیا د شملي په نوم هم یو محلنۍ هم خپروله او دغه محلنۍ په لومړي سر کې د میاشتې یوه ګڼه، بیا کله په 2 میاشتو کې یوه ګڼه او کله هم په 3 میاشتو کې یوه ګڼه به هم خپروله. او دا د دې لپاره خپروله چې هغه افغانان چې له هیواد نه بهر په بېلابېلو اروپایي هیوادونو کې او یا په نورو سیمه ییزو هیوادونو کې استوګن دي، لږ تر لږه د افغانستان په تاریخ باندې، د افغانستان په ملي ورځو باندې، د افغانستان په افتخاراتو باندې باید خبر وي. نو ځکه هم دغه خپرونه پیل کړه او تر اوسه پورې روانه ده. اوس د ځینو ډله ییزو رسنیو چې کوم پرمختګ کړی دی او ډیر زر دی او چا غږ ټولې نړۍ ته رسیدلی شي، نو ځکه هم بیا غوره وګڼله چې راځئ نورو د دغې روانې تکنالوژي له نورو ډله ییزو رسنیو نه استفاده وکړو تر څو د خپل غږ او خپلې هیلې او یا خصوصا د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د ادبیاتو په باب باندې خپلو هیوادوالو ته هغه څه چې لیدلي، هغه څه چې لوستي دي، هغه تاسې درنو دوستانو سره شریک کړو. په همدې مناسبت هم غوره وګڼله چې موږ اوس کولی چې د یوټیوب له لارې چې یوه مهمه رسانه ده او تاسو ته د ځینو مسایلو په باب، خصوصا د افغانستان د تاریخ په باب، د افغانستان د ادبیاتو په باب باندې تاسو سره ځینې خبرې شریک کړو. نو ځکه هم غوره وګڼله چې دغه خپرونه چې دا اوله ګڼه ده خپره کړو، تر هغې چې تاسې د خپل هیواد له تاریخ سره، د خپل هیواد له ادبیاتو سره او له نورو ملي ارزښتونو سره بلد شئ. په لومړي سر کې وپتېله چې موږ ټول افغانان یو او خپله خبره کې د همدې افغان کلمې نه شروع کړو چې ولې موږ افغانان یو، ولې موږ ته افغانان وایي. او دا کلمه د لومړي ځل لپاره د نړۍ په تاریخ کې یا د سیمې په تاریخ کې څه وخت راڅرګنده شوه. غواړو په دې باب باندې یو شمېر خبرې ولرو. نو په همدې مناسبت هم لومړی د افغان د کلمې په تړاو باندې غوره وګڼله چې هغه لاسوندونه یا هغه ماخذونه یا هغه ریفرنسونه چې د افغان د کلمې په باب باندې یو شمېر ختیځپوهانو، یو شمېر څېړونکو لیکلي دي، راغبر کړي دي او په دې باب باندې څرګندونې کړي، څېړنې کړي، هغه له تاسې درنو دوستانو سره شریک کړو. وایي د شیکاګو د ختیځې کمپنۍ لرغونپوهانو یو پلاوی ایران ته راغی او دا د دې لپاره ایران ته راغی چې دوی وپلټي چې د ایران په د شیراز په نقش رستم کې کوم لرغوني ډبرلیکونه شتون لري او په هغه کې کوم ډول تاریخي آثار د نړۍ په کچه او یا په د سیمې په کچه شتون لري. نو دوی د دغو ډبرلیکونو په لړ کې یو ډبرلیک ومونده چې دغه ډبرلیک په 2 ژبو کښل شوی و چې یوې پهلوي اشکاني وه یعنې پارتي او بله یوناني لیکدود باندې کښل شوی و. دغه ډبرلیک چې د زردشت لمانځنې په دیوال باندې تر سترګو شو، دا تقریبا د ساسانیانو پیر دی او د ساسانیانو د پیر په محل باندې د شاپور پیر دی او د شاپور د واک محل دی او چې 260 شاوخوا نه تر 200 یا 202 په دغه خوا پورې ځان رسوي. نو دغه ډبرلیک چې کله دی لولي، نو دغه ډبرلیک په 8مه برخه کې دی ځینې مسایل پیدا کوي چې هغه هم دغه مسایل د افغان د کلمې په تړاو باندې دي چې لیکل شوي اپاګان یا افغان.
د همدغه کلمې ته تم کیږي او وایي چې من هغه څه چې غوښتلم چې د سیمې د تاریخ په باب باندې څرګند کو هغه هم د افغان کلمه ده چې د افغان نوم په لرغوني تاریخ کې یا دغه وخت په تاریخ کې تر سترګو سو نو دی بیا همدغه ډبرلیک تخپل څېړنې لاندې ونیو او په دې باب باندې څېړنې وکولې نو دا ورته ثابته شوه چې بالاخره دغه د افغان نوم یا د افغان نوم چې د هند وبخښئ چې په ایران کې ترلاسه سو نو دا کم نوم کېدی شي دا به نو څه وي خو دوی پوه شو چې په دغه نوم باندې یو قوم د افغانستان کې شتون لري چې د افغانستان د خلکو یو لرغونی او قوم دی چې شتمن تاریخ لري او د تاریخ پیرین تر 15,000 کالو پورې رسیږي نو بیا په دغه لړ کې د سپرینګلونګ په نوم باندې یو څېړونکي یوه مقاله ولیکله او دغه مقاله په سامي مجله کې په 1940 کال باندې خپره شوه او د پزغرده دا خبره وکوله چې دغه ډبرلیک چې په شپږمه برخه کې د افغان کلمه راغلی دی دا نو بل نه دی خپل همدغه اوسنی افغان دی چې اوس د افغانستان په نوم باندې یو هیواد دلته شتون لري او دا د دوم شاپور د واکمنۍ پیر دی لدې نه پرته یو شمېر نورو څېړونکو هم د افغان په نوم یا د اوسني افغان په نوم باندې ګڼې څرګندونې کړي یا ګڼې څېړنې کړي دي په دغه لړ کې په خپله سلفولکارو هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې دغه افغان چې موږ یو شمېر څېړونکي په دې ان دي چې دا اوسنی افغان ګڼي هغه هم دا خبره کړې چې هماغه د هغه لرغونی افغان له اوسني افغان سره سر خوري او لدې نه وروسته په اسلامي پیر کې یا د اسلامي پیر نه د مخه وروسته بیا د همدغه سرلیک لاندې د افغان کلمه په بېلابېلو تاریخونو کې راغلی دی چې فرضاً موږ ویلی سو چې د فردوسي په شاهنامه کې راغلی همدغسې منهاج السراج او البیروني ابوفضل بیهقي همداسې پرلپسې نورو ډېرو څېړونکو د دې کلمې یادونه په خپل کتاب کې کړې ده د مهاباراتا نومې لرغونپوهانو هم هلته یو د اسواغانه په نوم باندې یو کلمه تر سترګو سوه او هغه ځای څېړونکي وایي چې همدغه اسواغانه چې معرب اوسنی افغان سي دا همغه افغان دی چې موږ د اوسني افغانستان په نوم باندې یو نامتو قوم ګڼلی شو یو شمېر ژبپوهانو او یا لرغونپوهانو او یا تاریخ پېژندونکو او د دغو په لړ کې یو هم نامتو ژبپوه مورګنسترن دی هغه هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې د وراهمیره اوګانا اوسنی افغان دی د هغې ژبپوهنې په رڼا کې چې دی د درې ژبپوهنو برخو باندې غږیږي چې فرضاً پرتلیزه ژبپوهنه ده یا تاریخي ژبپوهنه ده یا تشریحي ژبپوهنه ده د دغه په رڼا کې دی دې پایلې ته رسیږي چې همدغه د اسواغانه نوم اوسنی د افغان نوم دی او پرته له دې نه بل شی کېدی نه شي چې معربه بڼه البته چې موږ اوسنی افغان ګڼو چې د افغانستان یو ستر قوم دی فرضاً یو شمېر نورو ختیځپوهانو لکه کننګم او یا هم دې ته اشاره کړې ده چې همدغه د افغان کلمه یا د اوګان کلمه یا د اوګانا کلمه همدغه اوسنی افغان دی چې موږ په دې نوم باندې پیژنو
پانینی یو بل څوک دی چې دا هم په دې باب باندې څېړنې کړي دي او دی خو بیا د بلیکا یا د اوسني بلخ نوم اخلي او همدغه رنګه دیوستي یو بل څېړونکی دی یو بل تاریخ پوه دی هغه هم وایي چې دغه افغان کلمه چې موږ په لرغونو متونو کې د اوګانا اپاګانا اسواغانا او په بیلابیلو بڼو چې دغه کم لیکدود موږ ترلاسه کړی دی نو بالکل په همدې نتیجه باندې موږ رسیږو چې دا اوسنی افغان دی او دغه اوسنی افغان چې اوس د افغانستان په نوم یو سیاسي هیواد د نړۍ په جغرافیه کې شتون لري نو له دغه افغانستان څخه عبارت دی وروسته نو خو د افغان کلمه بیا د اسلام د خپرېدو نه وروسته خو بیا په ګڼو آثارو کې راغلی دی او وروستی که فرضاً چې یو ډېر د پښتو ژبې نامتو شاعر د منځني ادبي پیر شاعر خوشحال خان خټک وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم نو او کله چې احمدشاه ابدالي په 1940 کال واک ته رسیږي نو د افغانستان کلمه یا د افغانستان نوم د نړۍ په تاریخ کې یا تر دغه سرلیک لاندې یوه ستره ټولواکمني رامنځته شوه چې دا تر اوسه پورې موږ په دغه نوم باندې ویاړو چې د افغانستان له لرغوني تاریخ نه راواخله تر اوسه پورې دغه سپېڅلی نوم د افغانستان په تاریخ کې شتون لري د اوس لپاره همدومره مننه درنو دوستانو موږ به دغه لړۍ جاري ساتو روغ جوړ خوشحاله اوسئ خو یو خبره په وروستي تلو کې کوم که دوستانو ته په دې باب باندې پوښتنې سوالونه پیدا کېږي دوستان کولی شي چې موږ ته د یوټیوب له لارې راواستوي تر څو د دې پوښتنو سره یو څه تشریح کړو او په دې باب خبرې وکړو مننه درنو دوستانو